بیبي عایشه حبیبي چې خلک یې په قومندان کفتر پیژني او شاوخوا 80 کلنه ده، نن سبا غونډۍ ته د خطو په وخت کې د نورو مرستې ته اړتیا لري، لکه له پښو چې ولیدلې وي. خو د هغې ظاهري بڼه ښایي د هغې دښمنان خطا کړي. دا هغه وخت د یوې وتلې او بریالۍ ښځې په توګه مشهوره سوه چې د پخواني شوروي اتحاد له سره پوځ او وسلوالو طالبانو څخه یې خپل کلی خوندي وساته. په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې زیاتره واکمنان یې نارینه دي، د قومندان کفتر دشمنان په دې نه پوهېدل چې دا به یوه ښځه وي. هغه د یوه طالب قومندان کیسه کوي. گفتم ملا باقی یک کار کنیم خدا کنه اگر تو سر از ما حمله موندی. د طالبانو قومندان ملا باقی زنګ وهلی و. ما ورته وویل که را باندې حمله وکړې یا مې ونیسې، خلک به درته ووایي چې یوه ښځه دې نیولې او درته شرم پکار دی. خو که زه تا ونیسم خلک به ووایي ملا باقی چې ډېر لوړ خیزونه یې وهل د یوې ښځې لخوا ونیول سو. د قومندان کفتر لمسی او د هغې ساتونکي د هغې د دغو سختو خبرو په وړاندې آرام او هوسا ښکاري. فکرم نیست که سال از ما چند باشد همین شورایی که آمد. زما په یاد نه دی چې دقیقا کوم کال و چې زموږ کلي ته د شوروي پوځیانو له راتګ سره ما وسلې ته لاس ورول. بالای خانه دا هر څه څنګه پېښ شول؟ اول شوروي که آمد د همون تپا کله چې د اول وار لپاره شوروي ځواکونه راغلل، هلته یې پر غونډۍ کومانډو پوځیان راکښته کړل، ښته را روان وو. هر څه چې په مخه ورتلل ویشتل یې. نن ځینې پولیس له قومندان کفتر سره مله دي. دا په سیمه کې له افغان چارواکو سره د خپلو 150 وسلوالو په باب خبرې کوي چې د دې تر قومندې لاندې به په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل وي. ځینې سیمه ییز اوسیدونکي پر قومندان کفتر تور پورې کوي چې یوه جنایتکاره ده او کلیوال ورڅخه په وحشت کې دي. خو هغه وایي چې د قانون او نظم د ټینګښت او د ښځو د خوندیتوب لپاره فعالیت کوي. دا په غور ولایت کې د زینا په تور د یوې ځوان نجلۍ رخشانې د سنګسارېدو صحنه ده. دې پیښې په ټول افغانستان او نړۍ کې غوسه پارولی ده. دا ویډیو د روانې میاشتې په لومړیو کې اول د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې خپره سوه. قومندان کفتر ټینګار کوي که په غور کې وای د هغې پیښې مخه به یې اوس نیولې وه. بسیار همینطور که دیدیم ما دا ویډیو په تلویزیون کې وکتله. زما زړه یې راته ټوک ټوک کړ. د هغې نجلۍ د سنګسارېدو له کبله مې ژوند په وجود کې پاته نه سو. که ته پخپله په هغه سیمه کې وای څه به دې کول؟ که زه په هغه سیمه کې اوسېدلی نه مې پرېښودل چې هغه نجلۍ یعنې رخشانه سنګسار سي. د افغانستان په څېر په یوه نارینه سالاره ټولنه کې قومندان کفتر نه غواړي تر دې زیات سوچ وکړي چې د وسلوالو یوه ډله څنګه رهبري کوي. هغه د ځینو مسایلو په اړه په ډېره څرګنده خبرې کوي. دا جګړه د سولې له لارې نه ګټل کیږي. اول به خدای او دویم به د دې کلاشینکوف په مرسته ګټل کیږي. نور دا خبره نشته چې طالب دې اصلاح سي او خبره دې خلاصه سي. زه په دې باور نه یم. په دې اصل کې چې قومندان کفتر په کوټه کې له خپل لمسي سره په ډوډۍ خوړلو بوخته ده، یوه ډله نارینه یې ساتنه کوي. دا وایي که زده کړه یې کړې وای اوس به د افغانستان ولسمشره وه. خو قومندان کفتر اوس په خپل کور کې یوه محکمه لري. هغه یوه جنګ سالاره، یوه مور او یوه انا ده.